د دې حدیث په آخر کې واجبه جمله ده الله اکبر زموږ ستاسو لپاره. الله رحمان هم دی او رحیم هم دی. رحمان دی په ټولو خلکو باندې، رحیم دی په مؤمنانو باندې. نبی علیہ السلام فرمایي چې څنګه الله رب العزت اسرافیل علیہ السلام ته اذن وکړي چې شپېلی ووهه او دنیا روانه کړه او دنیا ختم شي، خبره ختم شي، هر یو شی به مړ شي او قیامت به برپا شي. نو دغه وخت کې به الله رب العزت دا یو رحمت بیا واپس واخلي، واپس به واخلي. بس د دې لږ وخت دی، د دنیا در پیریډه پورې به دا رحمت وي او بیا به نه. نو الله به یو رحمت واخلي ځان سره به کړي. نو څو شو؟ یو کم سلو سره چې یو شي نو بیا سل شو که نه، هغه سل واړه به ځان سره کېږي. نو چې کله الله رب العزت حساب کتاب شروع کړي، نو چې چا الله رب العزت سره شریک نه نیسلی او نبی علیہ السلام پسې بل پیغمبر نه منلی، زمونږ الحمدلله د وحدت د الله رب العزت د وحدانیت او د نبی علیہ السلام د ختم نبوت عقیده ده. نو څوک چې د دغې عقیدې خاوند وي، الله رب العزت به دا سل واړه رحمتونه په هغه باندې وکړي او جنت کې به له اعلی مقامات ورکړي. د دې حدیث د آخر ډېر زیات په بنده باندې بل شان لګي که نه. الله اکبر. د دې نه به څوک بچ شي، د دې نه به څوک محرومه شي، دې نه به څوک محرومه کېږي. دا نور درجات به الله رستو ورکوي، نور درجات. په دې کې یو دام راغی، یو حدیث کې راځي چې آخره کې به څه مؤمنان وي چې هغوی به په جهنم کې وي د خپلو اعمالو د وجې. نو هغوی پورې به جهنمیان او کافران خاندي چې اشنایانو تاسو یې د کمې غاړې رالی، مونږ خو نه منه الله او مونږ مونځ نه وکړی، نور څه نه وکړي، تاسو خو الله منو. نو هغوی به ملامته شي. الله رب العزت به دا خبره ګواره نه کړي، خوښه به یې نه کړي چې زما هغه بنده چې ما ته خو الله ویلي که نه، زه خو یو منلی وم که ګناهګار ډېر. الله به د غصې نه د هغې جهنم د هغه کافرانو د ضد نه او د هغوی ته د خپل شان د ښودلو دپاره د دکه جهنم نه دکه مؤمنان چې هغوی ډېر زیات ګناهګارانو د جهنم قابل او مستحقو د جنت نو، الله به هغوی هم د جهنم نه راوباسي وایي چې راځئ تاسو هم په دې رحمت سره جنت ته داخل شي. اخیره کې به داسې پکې هم راشي چې د هغوی به تک تور شوي، تک تور شوي وي. نو فرشتې به یا الله هغوی خو ښکاره شوي دي، تا ول عذاب ورکړه، اوس هغوی کې څوک پېژني دی به څنګه جنت ته داخلېږي. نو الله رب العزت به هغوی په یو نهر کې حکم وکړي، په هغه نهر کې به غوپه کې هغوی به راوځي، هغوی به تک سپین شي، هغوی به په جنتیانو کې جدا غوندې پته لګي. دا به دکه شان اعزازي طور سره جنت ته تلي. دی باړو په خپل عمل تلي نه، دی باړو په خپل عمل تلي نه. دا به جنت ته داسې ورشي لکه سراکه کې. مونږ به چې دکاندار ته وایي چې سودا به وکړو، مونږ به کاکا سراکه نه مونږ له میچې را، دا به هغه سراکه کې. نو الله رب العزت به دی هم داخل کړي. نو جنتیان به چې دی ته وګوري، دی به پکې پېژني، نور به یو بل نه پېژني چې د ده څه مرتبه ده، زما څه مرتبه، دی به پکې وپېژني. وایي به چې وګوره دا هغه دی هغه چې بالکل د دې ځای نو خو بس الله وي دی یو الله منونکی به الله رب العزت په جهنم کې پرېنږدي، ټول به د خپل رحمت په وجه باندې جنت ته داخل کړي. ډېر لوی رحمت. یو کم سلو سره چې یو داخل شي او سل شي، او تاسو وګورئ هغه یو کم سلو نه یو لرکو، د سلو نه یو لرکو یو کم سل پاتې شو، د هغې یو په برکت باندې د دنیا دا ټول نظام قایم دی او که نه. که رحمت لرکې دغه د رحمت صفت د دنیا نه لر شي، یو کس په دنیا کې یو ورځ پاتې نه شي. تاسو وایئ چې څنګه ټولو به یو بل ویشتی، ټولو به یو بل مړ کړی، ټولو پلارانو به بچي مړه کړي، خاوندانو به ښځې مړې کړي، بچو به خپل پلاران مړه کړي. ولې؟ د من نه هغه رحمت وت که نه، در من د هغې رحمت په برکت باندې هر سړی هغه خپل مور او پلار خپل څه کوي چې په میږي باندې خپه راشي که نه، نو یو درنګ ورته ناست اوهو دا مې څه وکړه، زما خو خیال نه، داسې نه که نه چې څوک معذوره وویني بنده خفه شي که نه، دا هغه رحمت دی. نو دې په رحمت په برکت دنیا آباده ده. نو تاسو ووایئ چې دا سل واړه رحمت شي او الله په مؤمنانو وکړي، نو یو مؤمن به بهر د جنت نه پاتې شي، ټول بدن نه، ټول بدن. نو دې مطلب دا دی چې مونږ به هم رحمت معامله کوو. بدبخته به هغه څوک وي چې د دې یو رحمت په وجه بیا هم د هغه په زړه کې رحم نه وي، د هغه په زړه کې رحم نه وي، سخت زړی وي. او الله رب العزت د رحمت صفت په قرآن مجید کې په نبي علیہ السلام باندې په خپل احسان کې کوي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دا خو پتا ده الله رحمت خصوصي چې ته د دې لپاره وګرځول نرم. ولو كنت فظا غليظ القلب، او کته چرې پوچګوي وي، په خوشګوي وي،
او سخت زړه وي لنفضوا من حولک دا صحابه به ستا رخوانه تلي دی وایي تا باندې بیا وایي چې مونږ څه کوو نبی علیه السلام مونږ ته غوسه کېږي مونږ ورسره نه کینو خو ته دومره د دی دپاره نرم شو چې د دی نه د خپل مور او پلار هېر کړو د دی نه د خپل خاندان هېر کړو د دی نه د خپل اولاد هېر کړو د دی نه د خپل خپلوان هېر کړو هر څه د ترې نه هېر کړو دا ستا د هغې مینې او محبت په وجه نو څوک چې غواړي چې په خلکو کې دی الله رب العزت دی محبوب وګرځوي نو دی په خلکو باندې شفقت کوي دی خلکو سره ښه سلوک کوي نور چې هیڅ نه وي دی په ښې طریقې سره خلکو سره ملاویږي ښې طریقې سره د خلکو سره ملاویږي او سختزړي او سختګویه چې دی نو دا ښه صفات نه دي الله فرمایي که دا چرې ما تا کې راوستل او تا باندې زما رحمت نه نو بیا به تا سره صحابه نه پاتې کېدل نو چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغه لوی صفت خاوند دی الله رب العزت چې موږ په اتباع سنت کې هم دقه شان وګرځوي صلی الله تعالی علیه